قدرمنو دوستانو سلامونه. کبیر مومن ستاسو په چوپړ کې په دې هیله چې د صحت جامع مو غاړوي او د کرونا د بد مرض نه ټول په امن کې اوسئ. د نن ورځې پروګرام شروع کوو. د نن ورځې پروګرام موږ د ښځو مقام او ونډه په ټولنه کې او خاصتا په افغاني ټولنه کې په دې باندې به موږ بحث کوو. ان شاء الله د نن ورځې بحث د محترم مېلمنو سره یې ډاکټر صاحب قیوم مومن نه هیله کوم چې د پروګرام شروع وکړي. ډاکټر صاحب قیوم تاسو مهرباني وکړئ. مایکروفون هم بند دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبیا د هر څه مېلمنو ته سلامونه او هر کله وایم هیله ده چې ټول روغ او خوشحاله اوسئ. زمونږ د نن ورځې خپرونه د ښځې مقام او ونډه په ټولنه کې ده چې په دې هکله موږ درې محترمې مېلمنې لرو. زمونږ یوه مېلمنه خور اریانا کرزی د کالیفورنیا نه موږ سره په لیکه ده او چې اریانا کرزی خپلې زده کړې د سان فرانسیسکو په پوهنتون کې په نړیوالو چارو کې چاته رسولې دي. دا د ښځو په هکله ډېره فعاله د خپله یو ګروپ هم د پښتنو ښځو د پرمختګ دپاره چې په هغې کې د لرو ښځې پښتنې فعاله دي لري. همداراز دوی په د هیومن رایټس یا د ښځو د حقوقو یا د انساني حقوقو په هکله باندې کارونه کړي دي. د سټنفورډ پوهنتون سره یې په دې هکله په 2001-2002 کې همکاري کړې ده. همداراز په تخنیکي بڼه کې هم د ښځو په هکله فعاله ده. زمونږ بله ویناواله ثنا اجاز ده چې خپله ژورنالیسته او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله غړې ده. هغه موږ سره د پېښور نه په لاین کې وي. د ثنا اجاز کارونه او فعالیتونه ډېرو ته معلوم دي، خو یو څه چې زه د یادولو وړ بولم هغه دا ده چې زمونږ د پښتنو په تاریخ کې ملالې پیدا شوي دي او نورې به هم پیدا شي، خو زما په اند باندې د زمونږ د عصر ملاله یوه هم ثنا اجاز ده. زمونږ درېیمه خور موږ سره د هالنډ نه په لاین باندې ده او محترمه سایره نورزی چې د خپل په افغانستان کې خپل زده کړې د فارمسي په برخه کړې، بیا د ځینو ستونزو له امله مهاجرت باندې مجبور شو، د خپل ژوند اوس په هالنډ کې پر مخ بوځي. دا د هالنډ د پښتون ژغورنې د غورځنګ سکرټره ده چې په هلته په خورا فعالیتونه مخې ته بوځي او په دې هکله باندې ډېرې هلې ځلې کوي. نو ډېرې خبرې به نه کوو ځکه دا ټول خلک پېژني، ډېرې هغه پېژندګلوۍ ته اړتیا هم نشته دی ځکه دا هغه پښتنې خویندې دي چې ټولو سره بلد دي. ما نه غوښتل چې ډېره رسمي پېژندګلوي وکړم، اګر چې موږ ته څو ځلې وویل شو چې یا یې بیخي مه کوئ یا یې وکړئ، خو موږ هم په منځ کې څه ورک یو سره چې څه وکړو، ټول دوستان ته وکړو. په صورت سره زمونږ خپرونه غواړم نن په دوو برخو باندې وویشو. اول برخه د ښځې مقام زمونږ په ټولنه کې، دا به په تاریخي پس منظر کې اول وڅېړو چې د ښځې مقام په تاریخي پس منظر کې څه و، او دویم ټکی به د دې برخې د ښځې مقام په اوسني دور کې څه دی. د خبرو دویمه برخه به د ښځې ونډه زمونږ په ټولنه کې وي چې ښځې زمونږ په ټولنه کې پخوا څومره ونډه اخیستې ده او له دې نه وروسته کومه ونډه اخیستې ده. مخکې له دې نه چې د بحث اصلي موضوع ته راشو، یو څو خبرې کول غواړم. اول کله چې موږ دغه اعلان خپور کړ، یو چا په فیسبوک کې یو څه ماته لیکلي وو چې غواړم په هغې باندې یو تبصره وکړم. ښاغلي لیکلي وو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، او بل یې لیکلي وو چې ښځه د شیطان پړی دی، یعنې یو ضعیف حدیث دی چې النساء حبائل الشیطان، د هغې نه یې دا خپله منبع اخیستې ده. دا ضعیف حدیث یوازې
الشهاب په خپل مسند کې لیکلی چې د احادیثو ستر عالم الباني هغه ضعیفه ګڼلې او ته اعتبار وړ نه دی ګڼلی. بله خبره دا ده چې د همدغې شیطان رسۍ د مور نه پیدا شوې، همدغه شیطان رسۍ ستا خور ده، همدا ستا مېرمن ده، همدا ستا د ژوند ملګری ده. دا خبرې هغسې کسان کوي چې د خدای د قرآن نه خبر نه وي. په سورې الاحزاب کې الله تعالی فرمایي چې ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. په دې کې تاسو وګورئ مسلمان ښځې او مسلمان نارینه، مؤمنان ښځې او مؤمنان نارینه، صادقان نارینه او صادقان ښځې، او داسې ټول د ښځې او د نورو او هغه څوک چې نارینه او ښځې چې روژه نیسي، هغوی چې خدای نه اجر او خدای ته عبادت کوي، هغوی ته خدای پاک مغفرت او اجرونه ورکوي. دلته که خبره د دې وی چې خدای پاک دوی ته په سپک نظر کتلی وي، نو بیا په موږ سره دا خبره څه چېړله وی. خو د داسې کسانو په مقابل کې چې فقط یو مقوله ده چې وایم چې قالوا جاهلون السلام، او په همدې به کفایت وکړي د دې خبرې په مقابل کې. را به شو د ښځې موجودیت مقام زمونږ په ټولنه کې. څرنګه چې زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، نو زمونږ د ښځې مقام هم د اسلامي ټولنې د تاثیراتو لاندې دی. که خپل اسلامي تاریخ ته وګورو او خپل د افغانستان تاریخ ته وګورو، نو موږ ډېرې تکړه ښځې په خپل تاریخ کې لرلې دي، چې د هغې جملې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمن خدیجه، د هغه بله مېرمن عایشه بنت ابوبکر، چې د هغې نه ډېر احادیث موږ ته راغلي دي. همداراز سلمه، هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې مشورې ته همیشه غوږ ایښی دی، او خصوصا د حدیبیې په کله چې د حدیبیې معاهده لاسلیک کېده، په دې وخت کې دغه مشوره ډېره مهمه وه. همداراز حفصه د عمر بن خطاب رضی الله عنه لور، چې لومړنۍ ښځه وه چې د قرآن دې د خپل پلان نه وروسته حفظ کړ. همداراز که د اسلامي تاریخ ته وګورو، اسلامي تاریخ کې موږ فاطمه رضی الله عنها لرو، زینب بنت علی لرو، حفصه بن عمر، ام الدردة الشغوه، الشفاء بن عبدالله، حفصه بن سیرین، سلمه، عایشه بن طلحه، او فاطمه پیړۍ کې فاطمه بنت موسی، سید نفیسه، رابعه بصری، فاطمه الفتیانی، الفنکویه، سمایه بنت خیاط، امره بنت عبدالرحمن او فاطمه بنت منذر. همداراز د احادیثو په حفظ کې او د احادیثو په روایتونو کې زښته ډېرې ښځې موجودې دي چې علماو د هغې نه زده کړه کړې ده. که دا ووایم او دلته اسناد موجود دي چې د هغې هکله به وروسته خبرې وکړو چې زموږ د مشهورو امامانو استادانې هم ځینې ښځې تېرې شوې. دا مسله به وروسته بیا تشریح کړم، اوس په دې باندې بحث نه کوو. اوس به راشو خپلې اصلي موضوع ته چې هغه زموږ د ښځې مقام په تاریخي پس منظر کې دی. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې زموږ د تاریخ په څپو کې چې تېر شوي دي، زموږ ښځو په دې تېرو 5,000 کلونو کې یا لنډو یا اوږدو کلونو کې کوم رول لوبولی دی، کوم مقام یې درلودلی دی. رول لوبولو خبره به وروسته وکړو. په دې کې کوم مقام درلودلی دی او افغاني جامې دا مقام څنګه ارزولی.
د خبرو پایله به د اریانا کرزی نه وکړو چې زموږ سره په دې اړه باندې معلومات شریک. مننه مومن صاحب. سلامونه ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی به د سباوون ورځپاڼې څخه زه مننه وکړم چې دا پروګرام یې دلته نن سره راجوړ کړی دی. دا موږ داسې بیا د افغانستان په یو تاریخي وخت کې یو او دا د ښځو موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې موږ باید دلته بحث پر وکړو. نو مننه ستاسو څخه. په تاریخي ډول که موږ د ښځو مقام په افغاني ټولنه کې وڅېړو یا ورته وګورو، نو اول به موږ د خپلې پښتونوالي څخه راواخلو چې زموږ 15,000 کلن تاریخ پروت دی او په پښتونواله کې د ښځو حقوق، د ښځې مقام ډېر واضح دی، ډېر معلومداره دی چې ښځې ته هلته ناموس ویل سوی دی او د ښځې ساتنه، د ښځې پیرزوینه په ټولنه کې بیخي معلومداره خبره وه. او که موږ د خپل تاریخ دغسې پسې راواخلو، موږ داسې افغانان په عمومي ډول کوچیان وو. دا په دې معنی چې موږ په ټولنه کې ښځې او نارینه دواړه په ازاده ډول ژوند کوي، څنګ پر څنګ د ژوند په ټولو برخو کې مو یو ډول ونډه اخیستله. د هغه وخت چې احمدشاه بابا موږ افغانان سره راټول کړو، خلک ښارو ته راغله، ښارونه جوړ سوله. نو دا یو څه بدلون پکې راغلی چې موږ د هغه کوچیتوب څخه کورو ته مثلا لاړو او ښځې په کور کې کښېنستلې او داسې نور شرایط دي په ټولنه کې نوع مسایل چې دي په ټولنه کې وګرځي یا برخه واخلي. مګر بیا هم په هغه وختو کې ښځو په جرګو کې برخې اخیستلې، ښځو په سیاسي او نورو ټولنیزو برخو کې بې له کومه مانعاتو څخه که دوی غوښتلي وای دوی ونډه اخیستلی سوای. په دې کې کومه موضوع نه وه. نو د هغه وروسته چې په پښتونوالي پر سربیره باندې بیا اسلام پسې راغلی چې اسلام خپله د ښځو مقام بیخي واضح کړی دی، ورمعلوم کړی دی. نو زموږ ستاسې په تاریخي ډول په ټولنه کې په دې کې کوم سوال نه پیدا کېږي چې د ښځې مقام په افغاني ټولنه کې باید څه شي. که هلته د پښتونوالي په لحاظ ورته وګورو یا د اسلام د سترګو څخه ورته وګورو، د ښځې ځای بیخي واضح دی او معلوم دی. نو په دې لحاظ سره زموږ ښځو په دا وروستیو کلو کې چې موږ په دا لنډ تاریخ کې موږ د ښځو مقام ته وګورو، موږ نسو کولی چې دا هغه تاریخي مقام چې ښځې درلودلی دی زموږ په ټولنه کې، دا بیخي بالکل دوه مختلف شیان دي چې موږ دې ته نسو کتلی چې د 40 یا 45 کلو د حوادثو څخه یا د شرایطو څخه چې په منځ راوړل سوي دي موږ د ښځو مقام ته وګورو. یعنې داسې باید ووایم چې تر دا جنګو تر مخه د ښځې مقام ته دا سوال هم نه پیدا کېدی چې په افغاني ټولنه کې د ښځې مقام باید څه شی وي. هغه مقام معلوم و. نو دې ته باید یو بله په تاریخي ډول موږ بله څېړنه وکړو چې په عین حال کې چې په افغانستان کې چې زموږ په افغاني او پښتني ټولنه کې دا قوانین وه، دا رواج وه، په نوره دنیا کې څه حال وو. او زما ډېره دلچسپي د غربي نړۍ سره ده، په دې خاطر چې غربي نړۍ هر وخت غواړي چې د ښځو حقوق پر نورې نړۍ باندې نن ورځ تحمیل کړي. خو په داسې حال کې چې په افغاني ټولنه کې، په پښتني ټولنه کې ښځو په ټولنه کې ډېر حقوق درلوده، په غربي ټولنه کې عین حقوق نه وه. که موږ 400 کاله تر مخه د امریکا قانون ته وګورو، دلته یو د دې دین ډېر سخت و چې دې ته پیورټنزم په هغه وخت کې وایه، چې ښځې اصلا هېڅ د ژوند قابل نه بلله. په ډېرو مختلفو توګه به یې ښځې ته جزا ورکوله، ښځه به یې ژوندۍ اور ته اچوله. تر 200 کاله تر مخه په غربي نړۍ کې چې امریکا او اروپا سي، ښځې که یو هنر درلودی، که دې غوښتل چې یو کتاب چاپ کړي، یو لیکنه وکړي، هغه د دې تر نامه لاندې دې نه سوای کولی چې خپل تر نامه لاندې دا کارونه وکړي. یا به پلار و یا به ورور و یا به یو بل نارینه د کور و چې هغه د دې لیکنې د دې هنر به ټولنې ته مخته کېدی. نو دا په تاریخي ډول که موږ دې ته وګورو، په افغانستان کې، په افغاني ټولنه کې، په پښتني ټولنه کې د ښځو حقوق، د ښځې احترام موجود و. زموږ په پښتونواله کې، په اسلام کې، په دواړو کې ښځو مقام بیخي واضح و. مننه. محترم خور طاهره، تاسو په دې اړه باندې خپل نظر ورکړئ. ډیره مننه. اریانا خور ډیره ښه خبرې وکړې.
زه به هم د دې خبرو ته څو خبرې ور اضافه کړم. مونږ کله چې د میرمنو په ونډه په ټولنه کې خبرې کوو نو په هره ټولنه کې د میرمنو ونډه فرق لري. هغه د هغې ټولنې د رسم او رواجونو او د دودونو او د هغې ځای د قوانینو پر اساس فرق کوي. خو بیا هم او زمونږ په ټولنه کې څنګه چې سنتي او نرواکه ټولنه ده او په هغه کې اسلامي قوانین د هر څه نه ډیر مهم ګڼل شوي دي او د تاریخ په اوږدو کې دا هم مهم وو. نو ښه به دا وي چې اول موږ د اسلامي ټولنې د اسلام د هغې نه د مخته موږ د میرمنو حالت وڅېړو. د انسان د پیدایښت راهیسې کله چې مختلف ادیان ظهور وکړلو، مختلف مذهبونه او مختلف دینونه رامنځته شول، د هر دین د هر مذهب د هر د هغې وخت هغه مهم ټکه د دوی د ښځو پر مسله باندې به را غونډېدو او په هغه به یې د مهمه مسله به هغلته هم د میرمنو مسله وه چې دغه لړۍ تر اوسه هم دوام لري، لکه څنګه چې موږ اوس هم وینو چې په افغانستان کې د تمرکز نقطه د سولې په خبرو کې د میرمنو مسله ده. دا هماغه وخت هم همداسې وه چې موږ تاسې کولی شو د بېلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه څنګه چې عربو به میرمنې او جنۍ به چې دنیا ته راغلي هغه به یې ژوندۍ په خاورو کې ښخولې، او موږ د هندوانو یا د هندویزم د مذهب له نګاه نه که د میرمنو حالت وګورو، کله به چې خاوند مړ کېدو نو هندوانو به میرمن ژوندۍ ورسره سوځوله. همداسې که په مختلفو امپراتوریو کې موږ د میرمنو حالت په تېرو زمانو کې وګورو، لکه د رومیانو په وخت کې او یا د یونانیانو په وخت کې چې میرمن به د یو متاع په شکل او ډېر یو مردار شي په شکل ورته کتل کېدل. حتی د هغې د ماهوار عادت په وخت کې به هغه د کور نه ایستله کېده، هغه به د حیواناتو سره تړله کېده، هغې ته به ډوډۍ یا هغه د حیواناتو په شکل ورکوله کېده. نو یوازې دوی به د خپل شهواني اهدافو دپاره نارینه وو هغه استعمالوله. نو د اسلام په ظهور سره چې دا یو مدرن دین وو، د هغې وخت د میرمنو په ژوند کې یو ډېر ستر بدلون راغلو چې هغې اول هغه یې دا چې میرمنو ته یې د میراث حق پیدا کړو، د میرمنو ژوندي ښخول یې حرام وګڼل، او د نکاح مسله شوه چې نکاح کې د میرمنو هغه ضرور وګڼل او د هغې د رضایت هغه مسله ډېره ضرور وه او حتمي وه. نو دا مسایل که دا موږ دغه بېلګې راواخلو او هغې نه بیا راشو خپلې ټولنې ته، همدغه قوانین چې اسلام د میرمنو ته د حقوقو ورکولو د پاره جوړ کړي وو، همغه قوانین که موږ راواخلو په خپله ټولنه کې وګورو نو په ډېر تاسف سره ویلی شو چې هغه قوانین اوس هم زموږ په ټولنه کې چې د میرمنې د حقوقو د ساتلو دپاره جوړ شوي وو په هغه برخلاف د دوی پر ضد استعمالیږي. خو مخکې دې نه چې موږ د اسلامي د اوسنۍ حالت وګورو، ځکه چې ستاسو سوال هم په تېرو څه چې زموږ د ټولنې په تېر حالت باندې ده، نو زموږ میرمنو په تېر وخت کې هم خپل سیاسي او ټولنیز رول په ټولنه کې سره سره له دې چې دا دومره بندیزونه په افغاني ټولنه کې وو، بیا یې هم خپل رسالت درلودلی چې موږ تاسو یې د نمونې په ډول د نازو انا چې د ستر شخصیت احمدشاه بابا د معاصر افغانستان مور به د هغې نوم موږ اخیستی شو چې هغه نه یوازې چې هغه احمدشاه بابا دنیا ته راوړی، هغې سره به یې مشورې کولې، هغې سره به په جرګو کې کېناسته، هغې ته به یې د ټول د سیاست او د هغې د جنګ او د هغې د لښکرکشیو مشورې ورکولې، چې دا د موږ دپاره د افغانو میرمنو دپاره تر نن ورځې پورې یو مثال
مثال دی. مونږ تاسو د ملالۍ ټپې چې نن هم په د جنګ په کې د نارینه‌و سره یو ځای جنګېدلې ده، د هغه مونږ تاسو هېڅکله هم نشو هېرولی. مونږ شاعران یې درلودي، همدغه انازو انا چې یوه شاعره هم وه، او داسې رابعې بلخي چې مونږ تاسې د هغې یو د افغانستان یوه هغه ده نمونه ده. داسې ډېرې مېرمنې دي چې مونږ کولی شو د هغوی نوم د افغانستان یا د افغانانو او بیا په تېره د پښتنو په تاریخ کې مونږ په یاد وساتو چې تر نن ورځې پورې مونږ همداسې ملالې لرو په افغاني ټولنه کې. نو مونږ د افغاني ټولنې یو کوم تاثیرات چې د اسلام قوانینو زمونږ په افغاني ټولنه باندې کړې ده، هغه مخکې هم خورا ډېر و او تر اوسه هغه شته. هغه دا چې دغه قوانین په مېرمنو باندې غلط تطبیق شوي دي. هغه قوانین چې د هغه وخت دپاره د مېرمنو د حقوقو دپاره د هغې وخت او زمان سره سم جوړ شوي وو، هغه په اوسني حالت کې یا په تېرو زمانو د تېرو زمانو په هکله نه ده. مخکې دا د اوسني حالت نه که لږ څه په وړاندې لاړ شو، هم همغه حالت په مېرمنو باندې تر اوسه تطبیقېږي، په دې حال کې چې هغه قوانین د مېرمنو دپاره د هغې وخت دپاره جوړ شوي وو، هغه د اوس دپاره په اوسنۍ معاصره ټولنه کې د تطبیق وړ نه ده. نو پکار ده چې په دغه کې په دغه باندې بیا کتنه وشي او وروسته به شاید په دې باندې مسله راشي چې بیا به په دې خبرې وکړو. حتما په دې خبرې کوو. فکر کوم چې موږ سره منګخور ثنا په ټلیفون لاین کې ده، هغه به راولو، هغه زوم ته نشو راتللی. ثنا خور، موږ په پروګرام په دوو برخو ویشلی او اوله برخه زموږ دا وه چې د ښځو مقام زموږ په ټولنه کې په تاریخي پس منظر کې اوس په دې باندې خبرې کوو چې زموږ په افغان تاریخ کې تر اوسه پورې ښځې کوم مقام درلوده. په دې هکله باندې یو لنډ نظر ورکړي، دوه نظرونه پرې سره ورکړو شو، ستاسو هغې ته منتظر یو. وروسته بیا په نورو خبرو باندې خبرې وکړو. داسې ده چې کله مونږ څنګه چې زما نه وړاندې زما نه دي اورېدلی چې دا خور څوک ده، خو هغې خبره وکړه، د نازو انا خبره وشوه، د احمدشاه بابا د مور، بیا مونږ سره زرغونه انا ده، بیا دلته پخنامه ده، د میوند د ملالۍ خبره وشوه. داسې نه ده چې کله د افغانانو تاریخ لیکل کېږي که هغه د پولې هغه اړخ کوي چې دې اړخ کوي، داسې نه ده چې د ښځو په پکې ونډه نه وي شاته. تېر څو سوو کالونو کې دی چې مسلسل تاریخ کې د ښځو مبارزه پاتې شوې ده. خو که موږ دې ته یو نظر وکړو چې صرف په افغانانو کې یا نه په دې وطن کې نه په دې خاوره نه بلکې په نړۍ کې په هر ګوټ کې نرواکي یا پلارواکي یا پاچاکي یا په درسري نظام دا په ټول نړۍ کې پاتې شوی دی او د دې خلاف ټول نړۍ کې بیا مبارزه هم شوې ده. نو د هغې یو غټ دغه بیا دا پاتې شي اثر چې که ښځه ډېره مبارزه وکړي خو چې چېرته واک، اختیار، طاقت دا ټول د نر په لاس کې وي، نو هلته که ښځه ډېره مبارزه وکړي خو د هغه مبارزه هغه شانتې خوندي نه پاتې کېږي څنګه چې د سړو یا د نورو خلکو مبارزه وي. هغې وجه دا هم دی موږ اکثر چې کله د انګریزۍ ورډ استعمالوو یا لفظ استعمالوو هسټري، نو هغه د هسټري ده که نه، د هغه تاریخ دی. او چې کله خبره کوو د تاریخ او د خوندي کولو، نو هغه موږ افغانانو هم هغه شان نه دي خوندي کړي. بس دا هم زده کړي دي د نازو انا چې د هغې د شاعرۍ د دغه څه کړې ده، خو موږ ډاکومنټ کړي نه دي چې نور یې څه کړي وو، څنګه تربیت یې کړی وو خپلو بچو یا هغه چې هغه څومره تکړه شو. بیا موږ د زرغونې انا کیسه کوو، دلته د پښنامې کیسه کېږي، سرسري راته پته ده چې هغه داسې وه، داسې په میدان ولاړه وه، داسې تکړه ښځه وه، داسې. خو هغه هم چې کله موږ د هغې صفت ته لاړ شو نو بیا وایو داسې نره ښځه، نو د هغې هغه صفت چې کله کوو نو هغه هم سړو ته ورسپارو، موږ وایو دا نره ښځه وه.
د هغې تکړهتوب یا د هغې زړورتوب چې دی هغه موږ نرانو ته ورکړو. نو د هغې دا بیا دا څیزونه بیا داسې اثر کوي چې مخصوصه خلک خو پاتې شي، خو په ټولنه کې عمومي توګه هغه څیز نه خورېږي څنګه چې خورېدل پکار وي. یا د میوند د ملالۍ بس یو ټپه موږ راغوښتې او بس یو دغه کړې ده چې داسې ده، خو بیا ته چا تحقیق نه دی کړی. د ښځو په کار کې لږ ډېر تحقیق که د زړه پورې د دې وخته خبره وکړم که لږ ډېر تحقیق شوی دی نو هغه د هغه ښځو په ژوندونو شوی دی چې کوم ښځو لږ ډېر په لیک لوست کې خپل مبارزه کړې ده. که هغه بیا الفجان خټکه ده چې د لیک د لارې دی د باچا خان بابا سره خدایي خدمتګار مدرسو کې خدمت کوو، لیکلې کولې په پښتون رسالت کې د پښتنو د ازادۍ په هکله، د ښځو د ستونزو په هکله، هغه وخت کې د پښتنو په دې وخت چې کوم ستونزې وي یا په نړۍ کې چې د پښتنو کوم ستونزې وي لیکونه لیکم بیا په هغې ټوله کې زما په خیال په دې ټوله هر څه کې که زه د دې اړخ طرف خبره وکړم نو په هغه وخت کې ګرمي د شل فیصدۍ په اوایلو کې په منځ کې دی چې بیا دا غټ پښتانه افغانان مبارزان چې دي د دې غټ کردار پاتې شوی دی. زه ځکه دا ګڼم چې کله څو پورې سړي یا نران دا خپل فرضونه ګڼي چې موږ ته د ښځې مبارزې هم پکار دي یا د ازادۍ دپاره یا د کام خپلواکۍ دپاره، نو هله نه کېږي. لکه مثال بیا موږ سره دلته د باچا خان دی. باچا خان خپل داسې نه ده کړې چې خلکو ته وایي چې لوړه خویندې میندې روباسي. هغه اول د خپل کور نه شروع کړې ده. نو چې پښتنو کې افغانانو کې صفت نجونو نو هغه په هغې لیک هم کړی دی، هغه په کور کې عملي کړي هم دي. لکه ښځو نه وروسته ډوډۍ ورکول، سړي اول خوړل، نو هغه وایي چې دا ما د خپل کور نه شروعات وکړو. بیا په 1932 کې خپله لور تعلیم لپاره بهر لېږل. اوس هم د پښتنو افغانانو په کورونو کې تاسو وګورئ چې هغه د پولې دې اړخ دی که هغه اړخ دی په عمومي توګه لور له تعلیم ورکول او بیا تعلیم دپاره بهر لېږل دا ډېره غټه مسله ده. او ته په باچا خان په 1932 کې دا فیصله کوي نو هغه ته به ډېرې ستونزې مخې ته راغلي، خو هغه ځکه باچا خان دی چې هغه داسې قسم فیصلې کړي دي او د ښځو مبارزه یا د هغې تعلیم یا د هغې ژوند یا د هغې کار چې دی هغه د قامي خپلواکي او د قامي ازادۍ دپاره مهم ګڼنو دا دغه کړي دي کارونه. بیا په 1928 کې باچا خان یو رساله شروع کړي د پښتون په نامه باندې او په هغه وخت کې بار بار په رساله کې خط لیکي چې زنانه د دې کې د خپل دغه لیکونه راولېږي چې د هغې برخه هم راشي، د هغې کار او د هغې لیک هم راشي چې هغه څه ګڼي چې ټولنه کې څه پکار دي، هغه څه ګڼي چې ستونزې څه دي. نو په دغه وخت کې بیا د مردان نه زموږ مجیده بیګم لیکل کوي، د کرک نه الفجان خټکه لیکل کوي، دقسې نورې لیکوالانې چې دي دا ټولې زیتون بانو دا ټول خلک لیکل کوي. بیا باچا خان د ښځو نه دا تپوس هم کوي چې تاسو څه کول غواړئ د دې ولس دپاره، د خپل ځان دپاره، د خپل کام دپاره. او د پېښور نه ورته یو بیبي لیکي چې موږ خپل یو ټولنه جوړول غواړو چې په هغې کې موږ خبرې وکړو د ښځو له اړخ نه چې تاسو کومه مبارزه شروع کړې ده د خدایي خدمتګار تحریک په هغې کې خپله ونډه اچول غواړو. او باچا خان بیا هغه ته بار بار لیکل کوي هم د رسالې د اړخه چې تاسو دا وکړئ که تاسو ته ستونزه یې موږ به درسره یو. بیا بل اړخ ته دا د شمالي پښتونخوا کیسه شوه. بیا د جنوبي پښتونخوا کې خان شهید لګي همدغه دور دی، همدغه د صدۍ همدغه اړخ دی، شلمه صدۍ ده. هغه بیا غوښتنه کوي د خلکو نه هم خپله لور چې د ولیعهد نومېږي د خان شهید لور خان شهید عبدالصمد خان اچکزی هغه خپله لور ځان سره د کابل په دورې هم بوځي، هغه په نورو سیاسي دورو کې هم ځان سره شاملوي چې د خلکو ته دا اهمیت احساس وشي چې سیاست صرف د سړو کار نه دی، د سیاسي حق چې دی دا صرف د سړو حق نه دی بلکې دا د بحیث د انسان د مېرمنو هم هماغومره حق دی. د بده مرغه چې موږ دلته خپل اوس کوم ستونزې ګورو دا هماغه شانتې روانې دي لکه څنګه چې د خور خبره کې موږ د ټولنیز حقونو د سیاسي حقونو خو خبره هم نه کوو
چې د ښځو دا حقونه دي. زما یاد چې موږ ډېر واړو زما مور سیاست د الیکشن ته ودرېده کښتنو ته ودرېده او د هغې د کمپین دپاره زما پلار به لګیا و چې هغه د هغې تصویر راشي. نو خلکو هغه وخت کې موږ ډېر واړو هغه به غندل خلکو چې دا څنګه کسه پښتانه دي چې د خپل مېرمن عکس چې دی هغه د کمپین دپاره ورکوي. نو دا ډېرې غټې ستونزې دي. حالانکې که موږ شاته تاریخ ته وګورو د باچا خان دا ډېر پخوا کړي دي، خان شهید پخوا کړي دي، خو اوس هم موږ داسې اسوسییټ کړي چې دا لوی خلک دا کار کولی شي، یو عام پښتون یو عام افغان دا کار نشي کولی. نو همدغه او دا صرف دلته خو دا دوه کسان دا کوي. خو که موږ د پولې اغاړه ته وګورو نو همدغه کار چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ووټ حق څوک خبره هم نه کوي. همدغه وخت کې هلته غازي امان الله خان دا خبره کوي، بیا د ملکه ثریا خپل کردار دی په دې کې چې هغې څونه او همدغه مسلې چې دي هغه د غازي امان الله خان د بوتلو یو سبب هم جوړېږي چې هغه د ښځو د حقوق خبره کوي. او همدغه انګریز چې یو طرف ته خپل ځان دپاره یو شان ژوند غواړي، همدغه خبره د غازي امان الله خان خلاف استعمالوي. نو دلته په پولې دې اړخ ته هم دا چل شوی دی چې وار په وار چې کله په دې اړخ کې جنرال ضیاء الحق دور راغی نو هغه هم دا خبره زموږ په خاوره باندې استعمال کړه چې یاره نه د اسلام کې د ښځې ته دا حق شته او دا حق نشته. کله چې د تعلیم خبره راشي نو دین اسلام دا وایي چې په هر مسلمان ښځه او سړي باندې تعلیم فرض دی. خو د بده مرغه دلته د عام یو کس پښتون افغان دی که ریاست دی که بیا جرنیل دی ټولو د خپلې مرضۍ دپاره پښتو هم استعمال کړې ده او مذهب یې هم استعمال کړی دی. خو چې کله د ښځې حق راشي نو که په اسلام یې وله ورکوي نو د پښتو نه یې راواخلي وي نه دې کې نشته، چې کله پښتو یې وله ورکوي نو د اسلام نه یې راواخلي وي نه دې کې نشته. نو هغه یو انګریزی یو لفظ چې استعمالېږي چې ته موږ وایو چیري پیکینګ، هغه د بیړې راغونډول دي. د خپلې خوښې چې کوم ځای کې د ښځې حق راشي هغه ځای کې موږ د خپلې خوښې اسلام بیا د خپلې خوښې پښتونولي دا راغونډه کړو. کني که د پښتونولۍ خبره شوه نو د خان شهید نه زیات پښتون زما په نه د خیال چې څوک وي یا د باچا خان نه زیات ښه پښتون به څوک نه و. خو هغې خپل دا فرضونه ادا کړي دي او دا یې نه دي ویلي چې نړۍ ته یې خراب موږ لا دلته مسلې کوي هغه پخپله د خپل کورونه یې شروع کړي دي. خو دې وخت کې کوم حالات دي د پښتنو د افغانانو د سولې په هکله هم د بشري حقونو په هکله هم د خاورې په هکله هم د خپلواکۍ په هکله هم دا ټول هغه سلسلې دي چې په دې کې زه د هېڅ افغان زه دا فیصله وکړم چې نه زما د 50 سلنه ابادي په کور کې وي، زما د 50 سلنه ابادي مې کوي. داسې څنګه کېږي چې داسې څنګه کېدی شي ستا د وجود یو الله کار نه کوي وایي چې نه زه به کار کولی شم. خو دې بالکل داسې ده چې یو اندازه یې کولی شي خو چې ستا یو لاس کار کوي یو لاس معذور پاتې شي نو بل نه کېږي. بل که موږ د سولې په هکله دې وطن ته وګورو نو په دې وطن کې زموږ بچي له 19 کاله عمره پورې د ځانمرګي بریدونو دپاره استعمال شو. د هغې غټه یو وجه دا هم وه یو بنیادي وجه دا هم وه چې زموږ میندې زموږ خویندې چې دي هغه هغسې تعلیم نه لري، هغه هغسې سیاسي پوهه نه لري چې خپلو بچو له داسې روزنه وکړي چې په دې پوهه کې چې کومه صحیح لاره ده کومه غلطه لاره ده، کوم د وطن ته حد کې راځي د قامي خپلواکي ازادي ګټلی شي او کوم موږ نورو ستونزو کې اچولی شي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې هغه صرف د دې وجې نه هم ځان سره موږ ته راپېښې دي. زموږ میندې خویندې چې دي هغه ټولنیز حقونه هم نه لري، اقتصادي توګه هم هغه مکمل ازادي نه دي او په معاشي توګه اقتصادي توګه سیاسي توګه بنیادي طور نه دي ازادي او د دې واک او اختیار نه لري. همدا وجه وه چې موږ په دلته یو هڅه وکړه او موږ کوشش وکړو چې موږ په لر بر وطن کې د واک تحریک بنیاد کېښود او بنیادي غټ چې کوم د هغې مرام دی هغه د په لر بر وطن کې د پښتنو افغانانو ښځو دپاره اقتصادي سیاسي او ټولنیز حقونه چې کوم دي په هغې باندې کار کول دي، مبارزه کول دي. ځکه چې موږ دا ګڼو چې کله هم یو قام
دا خبره نشي کولای چې دا هغه د کام ژغورنه وي تر څو چې هغه سره 50 سلنه آبادي هغې سره موجوده نه وي، تر څو چې دا 50 سلنه آبادي چې دا سیاسي توګه په میدان نه وي، تر څو چې دا 50 سلنه آبادي چې دا هغسې تعلیم په هکله د پوهې په هکله هغه حقوقونه لري کوم چې موږ زامنو ته ورکوو، کوم چې موږ لرانو ته ورکوو. مننه. دې خبرې ته راځو. دا زموږ د بحث دویمه مسله ده او تاسو دې کې یو څه رڼا پرې واچوله. مخکې له ما وویله تاسو تشریف نه درلوده چې زموږ دویمه برخه به په دې باندې راڅرخي چې په د ښځه په دې ټولنه کې څه ونډه اخیستلی شي او څه کولی شي. یو خبره د یادولو وړ ده چې نن سبا په افغانستان کې او په کوزه پښتونخوا کې او په ټوله نړۍ کې دغه هڅې روانې دي چې د ښځو حقوق یوازې د غربي نړۍ د سترګو د لارې وکتل شي او د هغوی د لړلید د لارې وکتل شي. حال دا چې هره ټولنه ښځو ته خپل حقوق د خپلو ټولنو د خپلو ولسونو او ارزښتونو د معیارونو په چوکاټ کې باید ورکړي. که چېرې هغې چوکاټ نه دا بهر شي نو نه یوازې دا چې ښځو ته خپل حقوق لاس ته نه ورځي بلکې نوې ستونزې هم رامنځته کوي. د همدغې ټکو په نظر کې نیولو سره زموږ د اسلامي قوانینو، زموږ د افغاني کلتور، زموږ د افغاني اخلاقو په نظر کې نیولو سره پوښتنه دا رامنځته کېږي چې د دغې ټولو مشکلاتو یا د دغه ټولو خصوصیاتو او چیلنجونه چې موږ مخې ته لرو څه کول پکار دي په اوسني حالت کې په افغانستان کې د ښځو لپاره تر څو چې دوی هم خپل صحیح مقام ترلاسه کړی شي او هم دوی په ټولنه کې یو مثبت ګډون واخیستی شي او مثبت بدلون راوستی شي. په دې هکله باندې که مشخص مثالونه مشخص بحث وشي دا به موږ مخې ته بوځي. ثنا اجازه به شروع کړو څرنګه چې تا یو اشاره ورته وکړه بیا به راشو نورو ته. داسې دا چې که موږ غواړو چې هغه د موږ د خپلو کلتورو د خپلو اقدارو په دننه په دې خبرو کوم زما دا خیال نه دی چې په دې وطن کې به څوک په دې نه هرته خبره کوي. زه دا ګڼم چې دلته د مدني ټولنو یا د NGO چې کوم کار کوي هغه یو بل شی دی. زما دا خیال دی شیر علي باچا وایي چې کله په یو کام ستونزه راشي نو هغه کام په ستونزو کې NGO یا مدني ټولنه به دا کولی شي چې د استیرای یو کردار لوبولی شي لکه وقتي تاله هغه حل درکولی شي خو د دې مکمل حل چې دی یا بشپړه حل چې دی هغه سیاسي دی. نو په دې وجه که موږ دا غواړو چې د دې خبرې باندې ځان پوهه کړو چې د کام د ژغورنې سره سره د دې وطن د دې ملت د میندې خویندې ځان سره روانې کړو د حیثیت انسان. نو د هغې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ د دې سیاسي حل راوباسو. دا د پروژو کار نه دی. څنګه چې ما خبره وکړه دا د تحریک دا د غورځنګونو کار دی او د دې لپاره پکار ده چې وار په وار موږ د ښځو چې کوم ما څنګه تاریخ کې نورو خویندو به هم خبره کړې وي چې په تاریخ کې په هر غورځنګ کې هغه وار په وار په دې خاوره کې شوي په هغې کې ښځو خپله ونډه اچولې ده. شهیدانې شوي هم دي لکه د بابړې په موقع باندې که څه هم ښځې شهیدانې شوي وي داسې نورې ځای په ځای. نو دا نه ده چې هغې شاته شوي دي خو که موږ دا غواړو چې زموږ په دې د دې مسلو حل دې پیدا شي او هغه زما د اقدارو دننه وي نو بیا به دا کوشش کوو چې د دې سیاسي حل وشو. سیاسي حل دا دی چې موږ چې کوم وي که تحریک وي که خبره وي که واکداران وي که واک اختیار وي که ریاست وي د هغې ټولو سره موږ د ښځو ونډه په هغې باندې ومنو ځکه چې څو پورې په سیاست کې ښځه نه وي او څو پورې هغه
خپله خبره مخکې نه راوړي نو هغه شانتې موږ حل نه شو کولی. دا د پروژو د بیا ریپیټ کوم تکرار دی کوم چې دا د پروژو دا د مدني ټولنو یو هڅه خو کېدای شي څه اویرنس یا پوهه خو راوستلی شي خو حل نه شي کېدی یو خبره. بل دا قسم پراپګنډې یا کمپاینونه چې کېږي چې دا د غرب د ښځو د حقوقو دا خبره چې دا د غرب زه بالکل دا نه منم ځکه چې زه دا منم چې کله د NGO یا د غرب د دې راپسې وی هم نه نو هم پښتنو افغانانو ښځو د ټپې د لارې هر څه غندلي دي که سوره یې ورکړې ده نو په سورې یې غندلي دي که د ولور خبره شوې ده نو هغه یې غندلي دي لکه یو ټپه ده چې د ولور په هکله وایي چې ډوډۍ خورم بابا کارېږي چې روپۍ شوم چې بابا شوم د خندا شینه. نو ښځو افغانانو پښتنو ښځو همیشه داسې قسمه خبرې چې دي غندلې دي هغې دا د چا نه زده کړي نه دي د غرب نه نه دي زده کړې بلکې دا چې کله چېرته ظلم کېږي هر انسان که هغه نر دی که ښځه دی هغه دا غندلې شي. نو اول خو دا خبره د ځان نه لرې کول دي دا منفي پراپګنډه دا ختمول دي او په دې باندې کار کول دي. که موږ دا منفي پراپګنډې ختمولو کې خپله برخه خپله ونډه واچوله نو موږ ډېر څه ترلاسه کولی شو. دا خو د منفي پراپګنډو په هکله خبر شو چې دا د دین خلاف دی یا دا د غرب پراپګنډه ده. او یو بله خبره کولی شو ځکه چې زما په کلتور کې او د غرب په کلتور کې د ځمکې اسمان فرق دی. زه د هغه څه غواړي د خپلې ښځې ده هغې یو حده تر حده رسېدلي دي. موږ لا اوس هم د ژوند خبره کوو. موږ اوس هم چې کله بنیادي خبره چې د خوښې واده یا په واده کې خوښه چې دا اسلام حق ورکوي د مېرمنو ته موږ اوس هم هغې باندې ناموسي وژنې کوو. موږ به دا خبرې چې دي دا کوم بد دودونه چې دي ګورئ موږ دا یو کلتور یو قام هم داسې نه چې هغه مکمل وي بشپړه وي هغه یو طاقتور اصول او اقدار لري. هر قام کې هر کلتور کې څه ښې خبرې وي څه بد خبرې وي خو د بده مرګه موږ دلته په افغانانو او په دغې پښتنو کې دا ستونزه لرو چې موږ د سړو دپاره کلتور روان شوي معنا دا چې نن هغه یو کار نشي کولی کال جو پس استحالات بدلېدو نه پس هغه کار کولی شي خو د ښځو لپاره دا ودرېږي. ښځو لپاره چې 20 کاله مخکې کوم موږ ازګار ساتلي وو هغه موږ نن هم ساتلي دي. معنا دا چې کلتور زما دپاره ځکه نر یم زما دپاره ډاینامیک دی که زه ښځه یم مېرمن یم زما دپاره دا سټیټک دی ولاړ دی که ځای ولاړ دی. او خو دا شی به هم موږ نظر کې ساتو چې ولاړ شي ولاړې اوبه ولاړ هر څه چې هغه بوی کوي دا به روان وي دا به د وخت سره تقاضو سره چې څونه حده وي دا به پکې بدلون راځي. د بدلون دا مقصد نه دی چې زه د غرب اقدار واخلم او د نورو خلکو د نورو قامونو اقدار دې واخلم د پنجاب نه دې راواخلم یا د بل نه دې راواخلم بل هغه زه په ځان راوتپل داسې نه ده. خو خپل که بد دودونه لرم نو په هغې ته کار دی چې خبره مو وکړم هغه بدم که هغه ولور دی که هغه سوره ده که بدو کې لوړو خور ورکول دي په دې خبره وکړم او لږ مخکې سفر وکړم. هغه مخکې سفر اوسه پورې زه د تعلیم ښځو له تعلیم بچو له تعلیم جینکو له تعلیم دا تعلیم د لږ مخکې راوسته چې تعلیم کول دي ورسره سیاست هم ونډه بیا د سیاست سره که تعلیم وکړي یو لور خور نو بیا په هغې دپاره زه لارې چارې موقع تلاش کړم چې هغه کار وکړم بس هلته ولګي کله ګورې په تېرو ورځو کې هغه زما نه اوس هغه چینی نوم هېرېږي چې هغې ته په افغانستان کې یو عهده اعلان شو او په هغې باندې خلکو خبرې شروع کړي چې دا خو هلته داسې جامې اچولې نو مونږ چې یو ستونزه دا هم ما واپس خبرې له مثال نه راځم چې کومه بېلګه ما تاسو سره شریکه کړه چې کلتور د سړي دپاره د نر دپاره دغه دی نو که یو افغان هلک یا سړی چې دی هغه که یو مخصوص وخت کې مخصوصه جامې واچوي نو هغه مونږ ته بد نه ښکاري بلکې مونږ ته هغه مونږ وایو چې دا زیات تهذیب دغه ور راته ښکاري. خو کله چې د ښځو خبره راشي نو مونږ بیا وایو چې هغه د عکس یې داسې ویستو دا تصویر یې داسې ویستو اوس دا دلته څه کوي نو مونږ د وړو وړو خبرو کې بیا راګېرول شوي کړو سر یې لوس و سر یې پټ و نو دا وړې وړې خبرې دي. په کار ده چې مونږ په بعضو څیزونو نه راتېر شو غټو ستونزو ته غټو مسلو ته نظر وکړو ځکه چې زما وطن روانېږي
زما خلک مړېږي په میلیونونو خلک مړه شو هغه څه تپوس وکړم د وطن د آبادۍ لپاره پکار ده چې زه نور ښځو ته نورې عهدې ورکړم نورې موقع ورکړم چې هغه مخکې راشي چې د وطن په مخ شي لکه شا روان یو نو دا هغه څیزونه دي او د دې ټولو هر څه سره ټولنه مهمه خبره دا ده چې د زه د پښتنو افغانانو یو سایکي چې ده چې د بل لور خور ته دا ویل چې په مخکې ځه وطن نه کار کوه خو خپل کور کې بچو ته تعلیم هم ورکوه دا کله هم چې زه د وطن لپاره خبره کول غواړم د وطن ازادي او خپلواکي غواړم نو د خپله کوره نه شروع کړم چې د خپل کور نه شروع نه کړم نو د بل په لور خور باندې زه وطن نشم وادولی پکار ده چې ټول په یوه دا مبارزه وکړو مننه ډېر زیاته مننه محترم آیانا کرزی همدې پوښتنې ته تاسو ځواب ورکړئ ډېره مننه مومن صاحب او د ثنا خور د ټولو خبرو په تایید سره ټولو خبرې ډېرې ښې خبرې وکړلې خو زه به دا خبره یو بلې خواته نه کې بوځم چې زما خپله شخصا په فکر کې د ډېر وخت څخه ده او په دې اړه ما ډېر خبرې او ډېر کارونه هم کړي دي د تېرو 20 کالو څخه یا تېرو 19 کالو څخه په افغاني ټولنه کې د نن ورځې یعنې هغه شرایط چې د ښځې دپاره وړ دي هغه شرایط چې باید پیدا سوي وای په ټولنه کې څو چې ښځه وکولی شي چې د کوره راوځي یا تعلیم وکړي یا چې خپلې اړتیاوې په ټولنه کې حل کړي هغه شرایط د ښځو دپاره په عمومي ډول نه سوه برابر چې په دا تېرو 19 کالو کې او تاسې د غربي نړۍ ته اشاره وکړله چې په 2002 کال کې د تقریبا د نړۍ 42 مملکت افغانستان ته ورغله او د دوی یو شعار دغه و چې افغانانې ښځې د ژغوري او غواړي چې د هغو د ژغورلو دپاره یعنې دا نړیوالو ته دوی دا خبره وکړله نو موږ به دې خبرې ته وګورو چې د افغانستان ښځې په کوم حالت کې وې او دوی ولې دا پر ځان فرض وبلله چې دوی باید ورسي د افغانستان ښځې وژغوري په هغه کلو کې او بیا په تېرو 18 کلو کې څه شي وسول او دوی څه کارونه وکړله نو د افغانستان یو حالت و په هغه وختو کې چې افغانستان یو فیل سټیټ و یو سقوط نظام و فرضاً داسې نه و چې زموږ ښځو شرایط نه درلودله موږ د جنګو تر مخه موږ ته دا شرایط پیدا وه کرا ټولنه په دې خوا کې روانه وه چې ښځې به تعلیم کوي ښځو ته به حقوق ورکول کېږي هغوی به معلمانې کېږي ډاکټرانې کېږي اقلا د خپل مشکلات چې په ټولنه کې ښځه لري هغه به په خپله دا حلوي او کرا دا کارونه وخت نیسي نو که موږ راسو غربي ټولنې ته اول وګورو په غربي ټولنې کې تر 200 کالو تر مخه پورې ښځه تعلیم ته نه پرېښول کېدله کرا یو څو فامیلو ښځه ابتدایي تعلیم یې په ښځې وکړي تر 8 یا 6 صنفه پورې او دوی چې به دا وکتل چې دا ښځه چې یو څه تعلیم یې کړي دا په کور کې خپل اولاد ښه روزلی سي خپل اولادو ته کتابونه ویلی سي خپل کور د کور اقتصاد یا د کور د کارونه ښه مخته وړلی سي نو په دې لړۍ کې کرار اول ښځه پرېښول چې ابتدایه درس وایي بیا لیسې ته یې پرېښوله بیا کرار چې دا کارونه په لسیزو په 200-300 کاله کې بیا ښځه فاکولټۍ ته پرېښوله او بیا ښځه په غربي نړۍ کې تر 2 جنګه پورې د کوره نه وراوتلې که تعلیم هم کړی و په کور کې په ټولنه کې دې کوم ځای نه درلودی نو په جنګ کې کله چې ټوله نارینه جنګو ته ولاړه ښځه مجبوره سوله چې د کوره راووځي او په فابریکو کې د نرانو کارونه مخته بوځي چې د ټولنې یو اړتیا وه په دغه وخت کې او کله چې دوی په دغه وخت کې راووتلې بیرته کور ته نه ولاړه یعنې پاتې سولې کارونه یې مخته بوتلله نو په دغه لړۍ کې چې موږ د غربي ښځو حقوقو ته وګورو اول زه دلته په امریکا کې د وومن ان ټیکنالوژي یو ګروپ مشرتوب مې درلودی تر دغه کاله پورې نو په دې کې زما دلچسپي دغه وه چې زه به پوه سم چې د ښځو اړتیاوې دلته په امریکا کې څه رقم دي دوی اوس څه رقم مشکلاتو سره مخامخ دي او زه به درته ووایم چې دلته په غربي نړۍ کې نن هم ښځې مساوي حقوق د نارینه‌و سره نه لري یعنې د دوی هغه کوم کار چې ښځه کوي په دفتر کې که نارینه هغه عین کار وکړي ده ته ډېرې پیسې ورکول کېږي تر ښځې پورې ښځه لوړو مقامو ته نه پرېږدي چې دا پورته ولاړه سي د ښځې ته په ټولنه کې داسې کتل کېږي لکه دا چې یو مور یې لکه دا چې یو نرس یې یو ډاکټر یې فرضاً که په دفتر کې یو اوبه چپه سي ټوله به دا ښځې ته وګوري چې ولاړه سه دا پاکه یا دا ټولکه یا دا داسې وکړه په دې خاطر چې دې ته هغه د کور د ټولولو یا د مور یا د خور په رقم کتل سوي دي د دې تعلیم یا نور ارزښتو ته دولې توجه نه ده سوې په غربي نړۍ کې چې د دې سره دلته ښځې نن هم مبارزه کوي نو
بیرته چې دا موضوع راوړو موږ افغانستان ته او د غربي نړۍ څخه چې زموږ غوښتنې زموږ د ښځو سره وسولې چې ښځې باید د کوره راووځي. لکه تاسو چې تر مخه او ټولو خویندو چې دې ته اشاره وکړله، موږ خپل قوانین لرو، خپل د اسلام د پښتونولي هغه شرایط چې زموږ ښځو ته باید برابر سي، هغه شرایط نه وو. نو ښځه چې د کوره راووځي چیرې ولاړه سي. زه خپله چې افغانستان ته ولاړم، په دفترو کې د ښځو دپاره جلا ځای نه و چې ښځې ولاړې سي کار وکړي، یعنې دوی په ګډ وډ دفتر کې د نارینه‌وو سره ناستې وې، کارونه یې کوله. نو داسې کارونه، داسې شرایط چې موږ ته نه وي آماده، دا پر ټولنه باندې منفي اغېز لري او دا نور نارینه دې ته اړباسي چې خپلې ښځې، خپلې نجونې تعلیم ته پرې نږدې، مکتب ته پرې نږدې. نو دې شیانو ته باید فکر وسي، دغه شرایط باید په ټولنه کې زموږ ښځو ته برابر سي او بیا به ښځه راووځي، بیا به ښځه تعلیم وکړي، معلمانې به سي. او موږ اړتیا لرو چې ښځینه معلمانې ولرو، ښځینه ډاکټرانې ولرو، چې اول موږ خپل ښځې خپل ضرورتونه په دې شیانو باندې پوره کړو او بیا به قرار دا ټولنې ته بیا سیاست ته ځو، بیا نورو برخو ته ځو، بیا ونډه اخلو. دا کارونه په یوه شپه نه کېږي، په یوه ورځ نه کېږي چې خلک راسي او د څو سوو کالو یا د 200 کالو کارونه چې باید وسي قرار په یوه ټولنه کې، هغه په یوه شپه ته غوښتنه وکړي چې یا ښځې دې راووځي، ښځې دې ازادي ولري. دا ته نسي تطبیق کولی. نو په دې شیانو کې یو بله خبره هم باید وکړم چې د ښځو یو بل ډېر لوی مشکل په افغانستان کې یو امن دی، چې په ټولنه کې ښځې او نارینه دواړه د جنګو د ټولنیز امن یا ناامنۍ سره مخامخ دي، چې ورې په ټولنه کې امن نشته چې ښځه وکولای سي راووځي، په امن کې اوسي. یو د افغانانو ښځو ته روحي امن نشته چې د هغې سره په کور کې تاوتریخوالی کېږي، د هغې سره په ټولنه کې په سپک نظر کتل کېږي، چې دې ته زما خویندو هم تر مخه اشاره وکړله. نو دا دوه رقمه امن چې د ښځې دپاره یو ټولنیز یو روحي، دا شیان چې شرایط نه وي برابر، نو ښځه څنګه وکولای سي چې هغه راووځي یا تعلیم ته ولاړه سي یا کار ته ولاړه سي یا خپل مشکلات په ټولنه کې حل کړي. نو دغه شرایط باید په ټولنه کې په عمومي ډول، داسې نه چې یا په کابل کې یا په یو څو منطقو کې دا شرایط برابر سي، باید په ټول افغانستان کې ټولو ښځو ته دا شرایط برابر سي. او بله خبره چې ثنا خور هم دې ته اشاره وکړله، موږ په میلیونونو کونډیانې لرو، د څو جنګو څخه یتیمان لرو. دې موضوع ته هیڅ کوم داسې اساسي کار په تېرو 20 کالو کې ونه سو چې دا کونډیانو ته یو مرسته وسي یا دوی ته د تعلیم یا د نورو شبکو لارې برابرې سي، په دې خاطر چې دا ښځه چې اوس کونډه سوله او یتیمان یې د غاړې ور وولېدله، دا لکه د کور یو نارینه داسې سوله. دې ته د نر په سترګه کتل کېږي، ولې چې دا باید هغه خپل ماشومانو ته ډوډۍ ور پیدا کړي، کور، کالي، هغه مسؤلیتونه چې یو پلار یې باید وکړي، هغه د ښځې پر غاړه سوله. نو دې موضوعګانو ته هم هېڅ توجه ونه سوله په تېرو 20 کالو کې، چې دا ډېره مهمه ده زموږ په ټولنه کې. نو هر بدلون چې موږ ته راځي، هغه باید د اسلام د پښتونوالي په چوکاټ کې راسي. دا شیان په ټولنه کې داسې په یوه ورځ نه کېږي، دا کرار کېږي او دې ته اساسي ټولنیز او داسې عمومي کارونه او پلانونه باید وسي. مننه. مخکې له دې نه چې دا پوښتنه محترم ساري خور ته راجع کوم، تاسو یو مهمه خبره یاد کړه، هغه دا ده چې د کابل کې د کار دپاره جلا ځایونه نه وو. کله چې دا خبره مطرح کېږي، د اکثرو خلکو په فکر کې دغه ذهنیت رامنځته کېږي چې والا دوی دغه خلک سره جدا کوي، دغه خلک سره د یو د بل نه لرې کوي، هم د نارینه‌و د ښځو دنیا نړۍ رامنځته کوي، د دنیا حالت رامنځته کوي. دغه د خپلې خبرې سره څنګه دغه کوئ تړئ؟ بله، دا ښه پوښتنه ده، په دې خاطر چې د دې مقصد مې په دې کې و چې زموږ ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې هغه هېڅ فعلا نه ده آماده چې ښځه ټولنې ته راووځي یا په ټولنه کې رول ولري یا په ټولنه کې کار وکړي. نو موږ دفعتاً هغه ښځه د کوره راباسو چې بیخي په دا 40 کالو کې ښځې او نارینه سره جلا سوي دي او دوی په یوه دفتر کې، په یوه خونه کې، داسې یو کوچنک دفتر کې کار کوي 8-9 ساعته په یوه خونه کې. فرضاً په دې کې خو موږ د اسلامي لحاظه چې موږ ته وګورو، محرم، نامحرم، دا موضوعګانې منځته راځي. نو دې ته چې کله ښځه په ټولنه کې راځي، د دې دفتر باید جلا وي، د دې ځای باید جلا وي. داسې نه چې په یو بیخي سره جلا وي، ښځه او نارینه په ټولنه کې نه سره وویني یا نه سره وکړي، مګر په هغه وخت کې چې یو ښځه د کوره راوځي او 8-10 ساعته په یو دفتر کې دا تېروي، نو د دې هغه ځای، هغه د ناستې ځای، هغه ټوله باید جلا وي چې د اسلام یا زموږ د کلتور تر قوانینو تر چوکاټ لاندې، نو به ښځه هم په ارامو اعصابو کار وکولی سي، نارینه به هم
دا مشکلات په ټولنه کې مخ ته نه راځي چې دغه ته هم یو منفي ډول کتل سوي و په افغاني ټولنه کې زموږ نارینه یا زموږ ټولنه دې ټکي ته نه وامده. مننه محترم خورسایره نورزی، تاسو که دغه عملی وړاندیزونه وکړئ چې په ټولنه کې د ښځې څه کول پکار دي او څه کولی شي. ډېره مننه مومن صاحب. لکه څنګه چې خویندو هم اشاره وکړه، زه به هم لکه تاسو هم وویل چې د میرمنو ونډه په مختلفو ټولنو کې فرق کوي. د هغې ټولنې د قوانینو، د هغې ټولنې د مدني حالت سره د میرمنو حالت هم فرق کوي. نو که موږ اول غربي ټولنه وګورو، غربي ټولنه کې قوانین شته، هلته اساسي قانون ده. اساسي قانون کې کله چې اساسي قانون هلته جوړ شوی ده، په هغه کې د میرمن او یا د نارینه‌و خبره مطرح نه ده. هلته یو څوک نشته چې میرمنې ته حقوق ورکوي. دا چې یو څوک چاته حق نه ورکوي، دا په دې معنی چې هغه یو انسان په ډول ده، هغه د ټولو سره یو شان ده. کله چې موږ په اساسي قانون کې د میرمنو لپاره علیحده قانون ولرو، دا په دې معنی چې دا حق نارینه ورکوي او دا په خپله یو تبعیض ده چې جوړ شوی دی، چې په غربي ټولنه کې دا تبعیض نشته. ولې نه؟ په اساسي قانون کې هلته تبعیض نشته، مګر په جسماني ډول د میرمنو حالاتونه په غربي ټولنه کې هم تبعیضونه شته. لکه موږ تاسو په پښتنه ټولنه کې ډېر شکایتونه کوو چې میرمن خپله پیژندګلوي نه لري، د پلار په نوم یادېږي، د خاوند په نوم یادېږي. په غربي ټولنه کې هم همدا حالت ده. کله چې میرمن واده وکړي اتومات یې نوم وړي د هغې د خاوند نوم ته. نو خو بیا هلته دا قوانین شته چې هغه دا ازادي لري چې هلته خپل نوم بدل کړي یا یې نه کړي بدل، یا د پلار په نوم یاد شي یا د خاوند په نوم یاد شي. نو دا فرق دی غربي ټولنې د موږ ټولنې سره. نور هم ډېر هغه شته، خو د موږ پروګرام فکر نه کوم چې حوصله ولري چې دغه شیان دغه ټول موږ راوڅېړو. نو زه به راشم خپلې موږ افغاني ټولنې ته. لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل چې اسلام هغه ښایسته قوانین چې د میرمنو د حقونو د خوندي کولو دپاره جوړ کړي وو، بدبختانه همغه قوانین نن ورځ بیرته د میرمنو پر ضد د هغې د حقونو د اخیستلو په وړاندې استعمالیږي. لکه څنګه چې نن اوس اریانا خور هم دې ته اشاره وکړه، موږ وایو چې دا اسلامي قوانینو کې چې میرمن بدون د محرم نه باید چیرته سفر ونه کړي. که هغې وخت قوانین موږ وګورو، هغه وخت کې به میرمن شاید سفرونه شاید په دشتو کې به وو، په غرونو کې به وو، په اوښانو باندې به وو. نو میرمنې لپاره یو څوک ضرور وو چې هغه جسمن د هغې نه قوي وي او د هغې نه ساتنه وکړي. مګر که هغه حالت موږ نه راولو، د کابل په ښار کې مثلا موږ وغواړو چې په میرمنو عملي کړو، که یو میرمن بدون له محرم نه بیرون ووځي، نو هغه به راځي، هغه به پښو ته وهي چې ته بدون د محرم نه راوتلي. چې دا څو هفتې مخکې هم یوه میرمن په کوم ولایت کې ووژل شوه ځکه چې د طالبانو لخوا، ځکه چې هغې سره محرم نه و. نو دا هغه قوانین دي چې د اسلام قوانین چې نن ورځ زموږ د په پښتنه ټولنه کې د میرمنو پر ضد استعمالیږي. وایي چې په اسلام کې واضح ویل شوي دي چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده، مګر د موږ په ټولنه کې هغه بیا بل رقم تعبیروي. د مونږ میرمنو ته ویل کېږي چې نفقه په تا باندې فرض نه ده، ځکه نفقه پر سړي باندې فرض ده. نو میرمن دې ته ضرورت نه لري چې بیرون ووځي او کار وکړي. سمه ده چې د میرمنې جسماني یا فزیولوژیکي حالت داسې جوړ شوی دی چې هغه شاقه کارونه چې نارینه یې کوي د میرمنې دپاره نه دي لازم چې ویې کړي. مونږ وایو چې د اسلام قوانین په هغه وخت کې چې راغلي وو همدغې حالت دپاره وو، ځکه چې په هغه وخت کې مخکې د اسلام نه میرمنې به د غلام په حیث استعمالېدلې، په هغه باندې به دومره شاقه کارونه کېدل، هغه به نو د هغې دپاره د اسلام دغه قوانین راوستل او نفقه یې په سړي باندې فرض کړه. مګر دغه د نفقې فرض کول په سړي باندې نن ورځ د مونږ په پښتنه ټولنه کې بیا برخلاف د میرمنو د وړاندو د تبعیض په ډول استعمالیږي. هغې ته وایي چې نفقه په تا فرض نه ده، نو ته باید په کور کې کښېنې. نو زه وایم چې لکه څنګه چې ثنا اجاز خورم دا خبره وکړه، تر هغې پورې چې د تعلیم نګانه زموږ ښځې پیاوړې نه وي، د اقتصاد نګانه میرمنې پیاوړې نه وي، نو د میرمنو حالت به همدا وي. دا خبره موږ هر وخت کوو او دا خبره هم کوو چې د ټولنې نیمایي میرمنې دي، که میرمنې په علم او تعلیم باندې سمبالې نه وي او که چېرته دا بې حرکته وي، نو ټولنه بې حرکته ده.
خو کدا خبره مونږ کوو دا خبره د نارینه هم کوي مګر هغه نارینه بیا دغه حقوق میرمنو ته دا بیا نه غواړي چې دغه نیمایي نفوذ د ټولنې بیا په حرکت راشي ځکه دلته یو شعار د فقط په خوله ویل کېږي مګر په حقیقت کې هغه بیا نشته خو زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم وړاندیزونه دي زه وایم چې دا خبر خو موږ هر وخت کوو چې باید میرمنو ته د تعلیم او د کار زمینه مساعده شي په تیره بیا په پښتنه ټولنه کې هغې ته دا ډېر د امامانو او د ملایانو هم دغه کې ډېره ونډه ده چې باید اسلام په واقعي ډول پښتنو ته وښیي تر څو د دغې تورتم نه راوځي خو که څنګه چې موږ د میرمنو دپاره د تعلیم او د تعلیم خبره کوو نو د هغې نه وړاندې زه د همدغې تعلیم خبره د نارینه‌و ته کوو ځکه چې هسې هم میرمنو ته خو حقونه نارینه ورکوي ځکه دا خو په پښتنه ټولنه کې په نرواکه ټولنه کې که یو پلار ونه غواړي که ورور ونه غواړي که خاوند ونه غواړي میرمن هسې هم څه نشي کولی نو د دې نه مخکې چې موږ د میرمنو دپاره د تعلیم خبره وکړو دا خو په خپل ځای مګر د نارینه‌و تعلیم د هغې نه هم ډېر ماته مهم بریښي ځکه که همدغه نارینه دې ته آماده نشي چې میرمن د هغې مور خور د هغې لور تحصیل ونه کړي تعلیم ونه کړي بیرون ونه وځي نو هیڅکله به یوه میرمن هم دا ونه کړای شي چې خپله ازادي په خپله لاسته راوړي ځکه اول د مونږ د دغې سنتي ټولنې د نارینه‌و د ذهنو د بدلولو ضرورت ده چې هغه باید بدل شي هغې نه بیرته بیا مونږ د میرمنو حالاتو بدلولو ته رسیږو که چېرته مونږ ووایو چې یو میرمنه تعلیم کوي تحصیل کوي لکه نن چې په دغه میډیا دومره فعاله شوې ده چې میرمنې ډېرو شیانو ته په دغه میډیا کې لاسرسی لري او د خپلو حقوقو خبره کوي نو کله چې د حقوقو خبره وکړي هلته یې خاوند یا ورور یې دې ته نه وي آماده د دې حق ورکولو ته یا د هغې په خپله خوښه واده کولو ته چې په اسلام کې واضح حق ورکړی ده یا د هغې د کور نه وتلو ته یا که چېرته مثلا په تلیفون کې یو تلیفون ورته راشي یا څوک عکس واخلي او چېرته یې عکس نشر شي نو که دا کور کې نارینه دې ته نه وي آماده چې لورې بیرون ووځي یا کار وکړي یا میرمنې نو دا میرمن د هغې په وړاندې ودرېږي نو زموږ ډېر لکه اوس هم چې دا حالت روان ده هغه به وژل کېږي هغه به ټکول کېږي لکه دا ناموسي وژنې چې اوس نن ورځ منځته راځي دا ټولې دا یوازې د میرمنو په تحصیل او په تعلیم پورې اړه نه لري دا زموږ د ټولنې پورې اړه لري چې باید ټوله ټولنه نارینه هم باید بدل شي ځکه دا حالتونه اوس نه د نارینه‌و نه منځته راځي او دا چې د مونږ لکه څنګه چې آریانا کرزی خورم دا خبره وکړه د مونږ ټولنه تدریجي تغییر ته ضرورت لري مونږ یو تدریجي تکامل ته ضرورت لرو چې مونږ هغې ځای ته ورسېږو لکه څنګه چې نن غربي نړۍ رسېدلې ده نو دا تدریجي تکامل خو اوس په مونږ باندې غرب په افغانستان کې تحمیل کړې ده هغه یې اوس په حکومتونو باندې دا خبره منلې ده لکه څنګه تاسو چې وایئ دا لکه خبر یې چې افغانستان سره د اقتصادي کومکونو وعدې کېږي هغه باندې دغه شرطونه ایښي دي چې هغې کې یوې هم د میرمنو د حقونو درلودل دي د مطبوعاتو ازادي ده یو بل څه هم دي چې ډېر مهم دي نو د میرمنو حقونه د دوی لومړنی شرط ده چې دوی باید هغه ترسره کړي او بیا هغې نه پس ته بیا دوی ته قرضې ورکول کېږي دوی سره کومکونه کېږي نو اوس دغه حالت چې په افغانستان کې روان ده دغه غربي دیموکراسي چې روانه ده دلته د میرمنو ټاکنې دي په سیاست کې په مختلفو چوکیو کې منشا یې هماغه ځای نه اخیستل شوې ده چې دوی دې ته یې مجبور کړي دي په دې حال کې چې تر موږ ټولنه تر اوسه هغې ته آماده نه ده موږ ټولنه تر اوسه د جنګ په حالت کې ده په یو نظامي حالت کې یوه میرمن هلته ټاکل کېږي په دې حال کې چې هغه میرمن باید په نظامي جامو کې راشي مګر هغه میرمن موږ ګورو چې په یو رقم بوټو کې راځي په یو رقم لباس کې راځي چې هغه د نظامي حالت سره هېڅ برابر نه دي نو زما بل اساسي وړاندیز د میرمنو دپاره هم د دوی د حالاتو بدلولو دپاره په ټولنه کې دا ده چې میرمنې دیموکراسي یوازې په خپل ظاهري حالت کې باید ونه لټوي د مونږ میرمنې چې اوس د ازادیو خبرې اکثرا زه په ډېرو باندې خبرې نه کوم په هغه څوک چې نن ورځ د مونږ سیاست ډګر ته راوتلي دي او خلک یې پېژني د ګوتو په شمېر میرمنې دي دغه نو دوی په ازادي د دوی ظاهري حالت د دوی ازادي نه ښیي چې مونږ د دې
ظاهري حالت وینو کله چې د دفتر ته ځي یو قطۍ پوډر په خپل ځانو باندې ووهي د خپل سترګې جوړې کړي نو دوی دغه نړۍ ته وغواړي چې وښیي چې موږ خو ازادي ترلاسه کړې ده نو زه وایم چې د میرمنو په خپله هم په دې کې ډېره ونډه ده په د اوسني حالت کې چې د موږ ټولنه زموږ سنتي ټولنه لا تر اوسه دې ته آماده نه ده چې میرمنو ته ټولې ازادۍ هغه څه چې په غرب کې روانې دي که دوی غربي ازادي غواړي اول خو د دغې اسلامي ټولنې سره هغه نه ده سمه چې وي خو بیا انساني ازادي خو باید اقلا ولري نو د دې دپاره چې انساني ازادي لاسته راوړي نو باید دوی په خپله هم د نورو خویندو دپاره ځای جوړ کړي دوی باید هغه کارونه ونه کړي چې ټولنه یې نه مني ټولنه هغه تر اوسه نه اکسپټ کوي او دوی داسې ظاهري حالتو باندې دوی په دفترونو کې دوی په تلویزیونونو باندې دوی په میډیا کې راظاهر شي نو دا څو وړاندیزونه دي چې یو د سړیو د نارینه‌و تعلیم او تحصیل هم ډېر ضرور ده د میرمنو اقتصادي او تعلیمي وضعیت ښه کولو دپاره او د میرمنو په خپله ونډه په ټولنه کې چې دوی څنګه خپل ځانونو ته ځان جوړ کړي او ځان ځای پیدا کړي او نورو میرمنو ته دوی ځای پیدا کړي دا زما وړاندیز دی مننه مخکې دې نه چې لاینونه خلاص کړو اول به خپلو خویندو ته حق ورکړو چې اول خبرې وکړي بیا به نارینه وروسته خبرې وکړي یو خبره کول غواړم هغه دا دی چې مخکې خبره وشوه چې ښځې ته د کور د وتلو حق نشته دی دلته یو غلط فهمي زمونږ په ټولنه کې موجوده ده دلته دوه خبرې یو د کور نه د وتلو حق دی او بل د سفر کولو حق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ښځې د کورونو نه وتلې جوماتونو ته بتللې بازار ته بتللې اما سفر نه کوي د سفر فاصله معلومه ده سفر کله چې سړی لمونځ کوي هغه باندې سفر هغه باندې کسر لمونځ روا کېږي یعنې مسافرانه لمونځ پرې روا کېږي چې د هغې فاصله معلومه ده 80 کیلومتره ده یا 50 میله ده نن سبا په دې غربي نړۍ کې او دغه کې دا د سفر مسله ده دلته په افغانستان کې له بده مرغه خلک د کور وتل او د سفر دا دواړه سره یو ځای کوي او ځان په اصلي خبره باندې پوهېږي فقط دا وضاحت مې غوښته شاید د شرع عالمان موجودی په دې کې باندې ډېر صحیح معلومات ورکړي اما دا غلط فهم په وطن کې شته دی او شو وردګ صاحب تاسو سوال لرئ مهرباني وکړئ بله ډېره مننه ټولو خویندو نه تاسو نه ډاکټر صاحب البته ما دوې پوښتنې دي په لومړۍ پوښتنه به مې د ټولو خورا نه دا وي چې په افغانستان کې نن دغه یوه دوې هفتې کېږي چې د دې دیوالیانو د مرستیالو ښځینه مرستیالو انتصابي ټاکنه په دو باندې غواړم چې د خویندو نظر واورم البته دا دی چې اوس دی غواړي چې په اصطلاح په انتصابي ډول هر والي یوه ښځه مرستیاله ولري نو چې کله موږ د سوشل میډیا بحثونه ګورو شی ګورو دو مختلفې ذهنونه یې پارولي دي بعضې خلک ورته چې دا ډېر ښه کار دی او بعضې خلک چې دا ډېر بد کار دی البته که ما پوښتنه به دا وي که موږ د افغانستان د اوسني سنتي جامعې ته وګورو او حتی د کار د نګانه یا د کار د ماحول د ګانه ته وګورو دا آیا موږ ته مناسب دي چې په داسې وخت کې یو داسې تصمیم ونیول شي چې دا باید جبري وي چې یوه ښځه باید د والي مرستیاله وي دا یې ما لومړۍ پوښتنه ده خو نن نه دویمه پوښتنه مې دا ده چې کله زه غواړم د افغانستان د ښځو د فیصدي په پارلمان کې خبره وکړم په دې باره کې پوښتنه مې وکړه دا مشخصه ده چې تاسو وګورئ په اکثره په دیموکراسۍ کې چې تاسو وګورئ داسې یو خاص فیصدي ټاکل شوی نه ده د اساسي قانون لاندې خو په افغانستان کې په بېلګه ډول په رواندا کې په کیوبا کې په دوه ملکو کې شته دي هغه ملکونه چې دیموکراسي نه وه او نشته یا که شته هم د بهر نه وارد شوي دننه نو دوی په خپل کانسټیټیوشن کې یا اساسي قانون کې دا مشخصات نه لري ښځو دپاره او دا په هغو ملکو باندې چې یا نه وي جنګ نه وتلی او یا فیصلې نشته هلته پرې تحمیل کېږي نو زه غواړم چې دا ولې په موږ باندې تحمیل شوي دي او ولې دې ته پوره ازادي نه ورکوي چې کېدای شي په بعضې ملکو کې لکه په ډنمارک کې که وګورو اوس تقریبا 88% ښځې په هغه کې دي په پارلمان کې دي په امریکا کې 23% دي په افغانستان کې 20% ده
تاسو د هم دیموکراسي ملکو کې ښځې په پارلمان کې کمې دي او ملکو کې چې دیموکراسي شته نه یا وجود هم لري په کاغذو باندې هغو کې انډول زیات دی. دغه مې دویم پوښتنه ده او دا مې درې سخوران پوښتنه ده که ځواب ورکوته. مهرباني. مهرباني وکړئ تاسو. په پروګرام چلوونکی نفر معلومه وي که څوک چې خبرې نه وکړي. تاسو مهرباني وکړئ. ډېر ښه. د آریانا خور او د ثنا اجاز خور په اجازه دا ورور چې پوښتنه وکړله نو زه د هغې په ځواب کې وایم چې هر عمل چې کېږي هغه خپل مثبت او منفي اړخونه لري او هغه ډېر خلک یې مني. هېڅکله هم یو کار چې کېږي 100% کې ټول لاس نه ورته جګوي چې دغه کار درست ده. نو په دې کې 1% وجود لري چې هغه به یې مخالف وي، خو داسې به هم وي چې څوک به ورسره دا خبره منلې وي. نو ما چې څنګه مخکې اشاره وکړله د مونږ افغانستان کې که اوس مونږ وګورو هلته خو هېڅ هم د مونږ د حکومت یا د مونږ د جمهوریت په لاس کې نه دي. هلته خو د پردیو واک ده او پردي چې څه پرې تحمیلوي هغه مجبور دي چې هغه ومني. نو لکه څنګه ما خبره وکړله دا د غربي ټولنې د غربي هیوادونو چې دوی سره دا مرستې کوي دا د دوی یو فشار ده او دا یو شرط دی چې په افغانستان یې منلی دی چې باید دغه فیصدي مېرمنې باید جامعې ته راووځي او هغې ته دا بستونه ورکړی شي. نو دا که پارلمان وغواړي که ونه غواړي دا کار به دی کوي ځکه چې دا خارجي خواست ده او افغانستان پخپله هېڅ کوم واک هم نه لري چې د دې تصمیم ونیسي. نو پاتې شوه دا خبره چې دا څومره ښه ده دا کار او څومره غلط ده. د ما په نظر دا ښه ده. زه په خپله طرفداره یم چې دغه کار په دوی باندې عملي شي ځکه چې یو ځای نه خو به یې شروع کوو نو همدغه به شروع وي چې د دغه ځای نه شروع شوي که چا پې منلي وای که چا نه وي پې منلي که جبري وي یا نه وي جبري یو ځای نه به شروع شوي وي. نو دا به زه فکر کوم چې یو مثبت شروع وي د دې دپاره چې مېرمنې هم په سیاست په ډګر کې راوځلیږي کار وکړي. نو دا نور د مېرمنو په لاس کې ده چې دوی څنګه خپل ځان دپاره ځای پیدا کړي، دوی څنګه په ټولنه کې دی ځای ولري. که څه هم د یو نګاه نه که ما مخکې دا خبر ته اشاره وکړه چې زموږ د جنګ په حالت کې یو بعضې پوسټونه د مېرمنو په اوسني حالت سره نه دي مناسب خو دوی ته هغه پوسټونه ورکول کېږي. هغه خو ما وویل چې د غربي ټولنې د فشارونو له امله مګر دا چې مېرمنې ټولنې ته راوځي سیاست ډګر ته راوځي څنګه چې دا ورور خبره وکړه چې فیصدي ورکړل شوي د پارلمان کې دا په نورو ملکونو کې نشته. زه په هالند کې اوسېږم په هالند کې هم یو فیصدي ورکړل شوي ده چې مېرمنې باید ټاپو نیفو کارونو ته باید مېرمنې راوځي او هغې ته زه نه پوهېږم اوس دا فیصدي رانه هېره ده یو فیصدي ورته تعیین کړې ده چې دغه فیصدي مېرمنې باید کار وکړي او حتی د هغې چوکۍ دپاره چې دوی دغه مېرمنې پیدا نه کړې نو دا تصمیم هم ونیول شو چې دغه چوکۍ باید خالي پاتې شي. نو دا یوازې په افغانستان کې دا حالت نه ده چون افغانستان یو سنتي ټولنه ده، نارواکه ټولنه ده، نارینه دغه نه مني. نو دا اوس د نارینه‌وو دپاره دا یو سوال ده. که موږ فکر وکړو چې د یو ولایت والي ټاکل کېږي نو که د هغې معاونه مېرمن وي زه فکر کوم چې تر یو حده به د توازن برابر وي که چېرته وکولی شي چې کار وکړي. نو خدای دې وکړي چې داسې مېرمنې هلته وټاکل شي چې هغه وکولی شي کار وکړي. نو نور زه فکر نه کوم چې په دې کې ډېر منفي اړخونه ولري. دا چې څوک د هغې طرف دي او څوک نه دي څوک په دې خوښ دي څوک نه دي هغه خو په هره ټولنه کې دا کار شته او دا خبره هم کوم چې دا د افغانستان په خپله خوښه کار نه ده. دا په دې باندې تعمیل شوي یوه پروسه ده چې به تحمیلېږي. دلته یو ستونزه رامنځته کېږي که تاسو وګورئ د دې ټولو کړنو نه چې په افغانستان کې روان دي یعنې یو رئیس جمهور د هغه باید یو معاون هزاره بلې باید ازبک یا ترکمن یا دا یا فلانی دا په دې وطن کې په نامه د پرزیدنت یو شی جوړېږي د راتلونکي لپاره. بالاخره د دې نه د لبنان یو حکومت جوړېږي چې رئیس جمهور باید مسیحي، صدر اعظم باید مسلمانی سنی او دغه د وزیر خارجه یا د قوماندان د قوای باید شیعي. دغه یو د خطر د دې مملکت د دې ټاکنو شته په منځ کې چې زه ورته ګورم، زه ورته د سیاسي لحاظ نه ګورم که دغه ټاکنې په داسې رقم باندې وشي او هغه د کار مؤثریت ته نظر ونه کړی شي نو دا کېدای شي زموږ دپاره راتلونکي دپاره ډېر خطرناک بنیاد کړي ټولنه هم د ستونزو سره مخ کړي. دغه یو تشویش شته دی.
محترمه رینا کرزی خور غوښتل چې تبصره وکړي، مهرباني وکړئ تاسو. زه به هم د موضوع تر مخ همسایري خور او سنا خور دواړو اشاره وکړه چې ښځه باید په سیاسي ډول په ټولنه کې خپل ځای ولري او برخه ولري، او موږ باید پر هغه میز چې فیصلې کیږي او د ښځو پر ښځو باندې فیصلې کیږي، موږ هم باید پر هغه میز باندې یو چوکۍ په هغه میز چوکۍ ولرو او کښینو او خپل نظر مطرح کړو. مګر په افغاني ټولنه کې دلته یو بل مشکل راځي، یعنې دا ښه کار دی د دغه لحاظ څخه چې موږ خپل سیاسي غږ ولرو، مګر په افغاني ټولنه کې کوم کار چې تحمیل کیږي هغه د یو ریاکشن جوړیږي، هغه ته یو منفي فکر کیږي چې هغه تحمیل شوی کار کله کله په ټولنه کې نه قبلیږي. نو زه هیله یم چې په دې کار سره به ښځې وکولای شي چې خپل مشکل حل کړي. دا به یو سمبولیکي کار نه وي چې ښځې هلته یو دفتر ولري، مګر ونه کولای شي چې په ټولنه کې اساسي بنیادي او مثبت تغییرات راولي چې د دغه کار اصلي مقصد هم باید همدا وي چې ښځه په سیاسي ډول په ټولنه کې ځای ولري او خپل مشکلات حل کړلی شي. متاسفانه لکه ساري خور چې وویله دا یو غربي کار دی. زه خوشبینه غواړم اوسم چې دا کار به مثبته نتیجه ورکړي، مګر فکر نه کوم چې دا به مثبته نتیجه ورکړي، ولې چې حالات موږ د جنګ په حالات کې او کېدای شي چې زموږ ټولنه د خبرې تر اوسه لا په سمه توګه آماده نه وي. او بل د پارلمان کې فیصدي چې کیږي، د قانون جوړول ډېر اسان کار دی چې هر ملک یې کولی شي په کاغذ لیکلی شي، مګر د قانون تطبیقول اصل کار دی چې په یو ټولنه کې هغه تطبیق شي. نو په افغاني قانون کې چې کوم حقوق ښځو ته ورکول شوي دي، کېدای شي چې هغه پر هغه کاغذ چې لیکل شوي دي هم دونې ارزښت ونه لري، په دې خاطر چې تطبیقول یې په ټولنه کې تر ټولو ګران کار دی، او د هغه قانونو ساتل چې په دوامداره توګه هغه حقوق وساتل شي دا ډېر ګران کار دی. نو زما په لحاظ په ټولنه کې لکه ساري خور چې تر مخه وویله، اول باید نارینه دې ته آماده شي تعلیم وکړي. زه پوره باور لرم چې دغه خوندې چې نن ورځ زما په شمول راوځو، موږ خبرې کوو، په ټولنه کې ونډه اخلو، دا زموږ د کورني نارینه‌و په روشنفکري سره دا کار شوی دی. زه د ډېر کوچنیوالي څخه تشویق شوې وم د کتاب ویلو ته، د تعلیم کولو ته، او دا توقع زما څخه وه چې زه باید د یو پښتنې په صفت وکولی شم چې په ټولنه کې برخه واخلم، خبرې وکړم، مرسته وکړم. نو دا شان د نارینه‌و روشنفکري، د نارینه‌و رسېدل ډېر مهم کار دی. په غربي نړۍ کې هم اول نارینه رسېدلي وه، تعلیمونه یې کړي وه، بیا یې ښځه کرار پرېښوله. یعنې ضرور نه دی چې موږ هغه شان عیني رقم عملي کوو، مګر دې شان ته باید موږ پاملرنه وکړو چې که نارینه نه یې رسېدلی، ښځې ته هېڅ وخت نه حق ورکوي، نه په ټولنه کې پرېږدي، نه ځای ورکوي. نو دې شانو ته باید ډېر متوجه اوسو په افغاني ټولنه کې چې دا شرایط لکه ما چې تر مخه وویله، شرایط چې په ټولنه کې نه وي برابر، دا کارونه یو سمبولیکي کار غوندې کیږي او کېدای شي چې منفي ونډه هم د ښځو لپاره ولري. مننه. ډېره زیاته مننه. موږ ستاسو د نظریاتونه البته یو شی وضاحت ورکوم چې سنا خور موږ سره په لاین کې متاسفانه نه شو، څو ځله کوشش وکړم، د پاکستان د ټیلیکمیونیکیشن سیستمونه هم ټول ګډوډ دي. سلیم صاحب تاسو سوال لرئ؟ دغه لرئ، مهرباني وکړئ. بله سر. بله ډاکټر صاحب مومند، درنو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د سایرې نورزي خور د دې نظر سره پوره موافق یم، او دغه څه چې زما زړه کې و هغه ته اشاره وکړه. د ښځو د حقوقو د احقاق دپاره دوه لارې دي. یوه لار دا ده چې ښځو ته د هغوی د حقوقو په اړه وویل شي او هغوی په اصطلاح راپاڅېږي او خپل حقوق واخلي. دا کېدای شي، دغه لار کېدای شي یو تقابل ته، یو تضاد ته لاره هواره کړي او ټولنه شاید موافقه نه اوسي او ښځې هم خپلو هغه حقوقو ته ونه رسېږي. دوهمه لار دا ده چې د ښځو د حقوقو په اړه نارینه پوه شي، یعنې که هغه پلار وي، که هغه زوی وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه وي، چې هغوی باندې ترکیز وشي. ځکه چې زموږ دا نظر دی چې ښځو ته څوک حقوق نه ورکوي، نو باید هغه پوه شي خبره، ترکیز باید په هغوی وشي. نو دا تر ټولو ښه لار ده او مؤثره لار ده او نتایج یې هم ښه دي، په اوږد مهال کې مثبت نتایج لري. بله
خبره چې غواړم زه اشاره ورته وکم هغه دا چې په افغاني ټولنه کې پښتني ټولنه کې موږ ضرورت لرو چې هغه هم ارزښتونه سمبالوي ترڅو داسې ښځې نورو ته نمونه شي ترڅو نورې کورنۍ تشویق شي ترڅو هغوی خپلې لوڼې خویندې مکتب ته ولېږي پوهنتون ته ولېږي دغسې نمونو ضرورت دی ټولنه کې موږ ته متاسفانه د ښځو د ازادۍ کوم شکل کوم لیبرال شکل چې اوس وړاندې کېږي دا متاسفانه د ښځو د حقوقو د تحقق لار نه ده او دا کېدای شي ډېر منفي اثرات ولري نو موږ په ټولنه کې داسې نمونو ضرورت دی زه مثال په ډول د مالیزیایي او اندونیزیایي ښځو په اړه باید ووایم چې هلته ښځې د پوهنتون استادانې دي پروفیسرانې دي په اجتماعي کارونو کې برخه اخلي په بانکونو کې کار کوي په مکتبونو کې معلمانې دي په ادارو کې کارکوونکي مامورین مدیران دي رئیسان دي کمپنیو کې کار کوي خو هغوی دا کارونه د خپل هغه حجاب او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې کوي هغوی خپل حجاب ساتلی دی هغه ارزښتونه شته دی نو دا یوه ښه لاره ده چې موږ ښځې دلته افغانستان کې داسې نمونې وګوري ترڅو کورنۍ تشویق شي او د ښځو حقوق د ښځو تعلیم ته وده وشي او زما په نظر دا شکلیات دلته د ښځو او والي ښځه والي بخښنه غواړم د والي معاونه باید ښځه اوسي یا بله اداره کې باید ښځې اوسي دا شکلیات دي کېدای شي په اوږدمهال کې ښه نتیجه ورنه کړي او آخري خبره مومن صاحب چې کول غواړم هغه دا ده چې قرآن کریم کې چیرې چې د ښځو د حقوقو په اړه کوم آیاتونه راغلي دي هغه د نکاح په اړه د میراث په اړه د کورنۍ په اړه د طلاق په اړه نو قرآن کریم کې دته خدا حدود دي یعنی یوازینۍ برخې چې په قرآن کریم کې د حدود اشاره ورته شوې ده هغه د ښځو حقوق دي متاسفانه په افغاني ټولنه کې دته توجه کمه شوې ده موږ خو دا خبره ډېره اورو چې پښتنو نیم قرآن منلی نیم یې نه ده منلی نو دغه د اسلامي ارزښتونو پر مننه ډاکټر صاحب ما غوښته تاسو خپله ورته اشاره وکړه وشي او توجه ورته وشي ډېره مننه مومن صاحب مننه ډاکټر صاحب ما خپله غوښته تاسو په لاین کې وایي ستاسو د تجربو نه زه کالته هم تقریبا نه پوهېږم 15 کاله شو څو کاله تدریس کړی په اسلامي پوهنتون کې او په نورو پوهنتونونو کې او ژوند هم کړی دی ما خو مالیزیا ډېره کمه لیدلې وه هماغه دوره چې تاسو سره وو یو څو میاشتې دغه د مالیزیا مثالونه څنګه کولی شي سړی په افغانستان کې عملي تطبیق کړي ډاکټر صاحب عموما دا ډېره ښه پوښتنه ده خو دا چې موږ څنګه د یوې ټولنې اجتماعي رشد راواخلو په بله ټولنه کې عملي کړو شاید څه مشکلات ولرو مالیزیا کې دغه رشد د ښځو د حقوقو او د ښځو د ونډو په اجتماعي برخو کې د هغوی د ونډو او کار کولو دا یو طبیعي مسیر و چې طی شو تقریبا 1.5 کاله وخت و چې هلته ورسېدو همدارنګه په نورو ملکونو کې په اندونیزیا کې حتی په مراکش کې چې ورغلی وم هلته هغه دغه رشد ډېر طبیعي و ایښودل شوي وو او نتیجه یې هم ډېره ښه وه نو په داسې کار وشي صحیح درسته ده چې نورو ټولنو د نورو ملکونو تجربو ګټه واخلو لکه مالیزیایي ښځې هغه تعلیم هم کوي حجاب هم کوي اسلامي ارزښتونه هم ساتي کورنۍ پرې خوښې دي کورنۍ کې ښځه هم ده مور هم ده او خور هم ده په دفتر کې بیا ماموره ده پوهنتون کې بیا استاذه ده نو د هغوی هغه کورني ارزښتونه هم ساتلي دي یعنې که مالیزیایي ښځو زه مثال وړاندې کړم که مالیزیایي ښځې فرضاً سهار د کوره وځي دفتر ته ځي نو لومړی د مېړه لاسونه مچ کوي دا د هغوی یو کلتور دی نو مختلفو ملکونو تجربې فرق کوي خو په کار ده چې موږ د هغوی نه درس واخلو او په کار ده چې خپله لار ونیسو خپله طبیعي لار ونیسو د رشد د ښځو د حقوقو د احقاق طبیعي لار ونیسو
باین حال کې خصو مسلمانو خصو نو خصو هغه نمونه وړاندې شي تر څو خلک تشویق شي او خپل باندې ورته ولېږي مننه فکر کوم چې زمونږ وخت مخ په خلاصېدو دی ډاکټر صاحب اجازه ده چې زه د دې ورور د خبرو په هغه کې یو څه ووایم ولې نه مهربانه او لکه څنګه چې ورور اشاره وکړله د قوانینو په هکله ما مخکې مې یو څو وړاندیزونه وکړل چې موږ څنګه کولی شو چې د هغه د میرمنو ونډه په ټولنه کې بدله کړو یا هغې ته هغه حقوق چې دوی لري ورکړو نو که موږ د بل ملک قوانین را اخلو بیا په خپل ملک کې تطبیقوو نو هغې دپاره د قوانینو بدلول دي د اساسي قانون بدلول دي د حکومتونو بدلول دي هغه بیا ډېره اوږده لړۍ ده چې هغه باید بیا موږ پلي کړو نو زه وایم چې لنډه لاره موږ افغانستان یو اسلامي هیواد دی قانون اساسي د اسلامي احکامو په اساس جوړ شوی دي نو په افغانستان کې یا په هر هیواد کې چې وي کله چې قوانین یا اساسي قانون په سمه توګه عملي شي هغې د هغې عملي کولو دپاره نر او ښځه دواړه وظیفې لري چې هغه په سمه توګه عملي کړي لکه څنګه چې اوس د والیان تعینېږي او څنګ ته یې مېرمنې د معاونینو په صفت دا هم د دې قوانینو په تطبیق کې رول لري او هغې ته حق ورکول کېږي چې دغه قوانین تطبیق کړي نو که موږ د خپل اساسي قانون چې د اسلام په بنیاد جوړ شوی دی دغه په سمه توګه عملي کړو نو موږ به یوه ډېره سرلوړي او د ټولو اتباعو د حقوقو یوه ټولنه ولرو چې په هغه کې به د میرمنو او د سړیو د نارینهو حقوق به بیخي تضمین شوي وي او نو موږ به ضرورت ونه لرو چې بیا دغه قوانین بدل کړو یا د بل ملک قوانین راوړو په خپله ټولنه کې عملي کړو مننه بخښنه غواړم فکر کوم چې خبره دا نه وه چې بل قانون عملي کړو خبره دا وه چې قانون نه زده کړه وکړو او څنګه یې کولی شو په خپل وطن کې زه پوه شوم زه ستاسو په خبره پوه شوم مقصد مې د ما وړاندیزونو په اساس و چې ما مخکې وړاندیزونه وکړل او دا زما بل وړاندیز و چې موږ د دې د میرمنو ونډه څنګه کولی شو چې په ټولنه کې موږ نوره هم فکر کوم موږ پروګرام مخ په ختمېدو دی ما مخکې یو خبره وکړه او هغه مې یاده وکړه د خبرو په پیل کې چې په اسلامي تاریخ کې موږ ډېرې نومیالۍ ښځې درلودلې دي چې زه به یې مثالونه وروسته راوړم دا دوه مثالونه شاید په دې زموږ وطن کې چاته معلوم نه وي عایشه بنت سعد ابن ابي وقصه یوه عالمه وه چې هغه د امام مالک استاذه وه استادان نه یوه استاذه وه امام مالک د هغې ښځې نه زده کړه کړې وه دویم ښځه چې ډېره مؤثره وه هغه سعید نفیسه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلې چې د علي ابن ابي طالب لور وه هغه هم په حقوقو کې یا په شرع کې لوست کړی او امام شافعي د هغه نه تعلیم کړی یعنې که تاسو وګورئ زمونږ په اسلامي تاریخ کې دا خبره شاید زما خو ستا په وطن کې څوک ونه مني چې دا څنګه کېدی شي چې امام مالک او امام شافعي د ښځې نه زده کړه کړي مګر دا هغه تاریخي واقعیتونه دي چې اسلامي نړۍ په خپل تاریخ کې لیکلي دي او موږ کولی شو چې د خپلو تاریخ ته وګورو د خپلو نرو او ښځو ټولو نه زده کړه وکړو خپله ټولنه د خپل کلتور په چوکاټ کې جوړه کړو که د هغه د نننۍ ورځې غونډه په یو څو خبرو کې راغونډه کړمه نو عمومي نتیجه ګیري دا شوه چې اول تعلیم کول نه یوازې نارینهو ته ښځو ته بلکې نارینهو ته مهم دی تر څو پورې چې نارینه وکړی شي چې په دې پوه شي چې د ښځې تعلیم هم ضرور دی او ښځه هم باید تعلیم وکړي که نارینه بې تعلیمه نو ښځې ته تعلیم ورکول ګران کار دی بل دغه ظاهري تغییرات یا ظاهري بدلونونه یا ظاهري شیان چې رامنځته کېږي دا د یو ټولنې د حل لار نه ده بلکې بنیادي او تدریجي پرمختګ ضرورت دی تر څو چې ټولنه یو پرمختللی هېواد خواته لاړه شي او یو پرمختللې ټولنه رامنځته شي دغه تدریجي بدلونونه باید زموږ د دین او د کلتور
په کورنیو چوکاټونو کې پرمختګ وکړي، نه د بهرنیو راوړل شوو قوانینو په اساس باندې چې همدغه بهرني راوړل شوي قوانین دي چې زموږ دپاره د ستونزې رامنځته کوي. نه یوازې دا چې موږ نشو کولی چې پرمختګ وکړو، بلکې زموږ د پرمختګ مخه هم نیسي، ځکه دلته په هېواد کې ورته عکس العمل رامنځته کېږي. زموږ ټولنه یو نالوستې نه او ډېر وروسته پاتې ټولنه ده. زموږ تقریبا 10% نارینه لوستي دي، نو ښځې خو نورې هم نالوستې دي. نو په داسې یو ټولنه کې بهرني قوانین راوستل، بهرني اصول راوستل دا ډېر سخت کار دی، دا ډېر مشکل کار دی، دا ډېر ستونزې لري. موږ خپل افغانیت او پښتانه باید خپلې پښتونولۍ ته رجوع وکړي، ځکه په دې کې هم اسلام نغښتی دی او هم زموږ کلتور نغښتی دی او هم زموږ اصول نغښتي دي. ستاسو د ټول نه ډېره مننه. زموږ د راتلونکې اونۍ پروګرام په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په هکله دی او د دې ضرورت په هکله دی چې د خبرې اترې مخامخ د دوی ترمنځ ډېرې ستونزې لري. نو دا احساس کېږي، دا ضرورت لیدل کېږي چې باید یو جرګه جوړه شي، یو منځګړې جرګه جوړه شي، تر څو پورې چې دغه منځګړې جرګه د دغه متخاصمو ډلو ترمنځ کښېني او روغه وکړي، ځکه روغه هېڅ وخت هم د جنګ په حالاتو کې دوه متقابلو د خوا نه ده شوې، همیشه درېیمګړی رامنځته شوی دی. زموږ په کلتور کې په نورو دنیا کې خبرې نه کوو، زموږ په کلتور کې همیشه منځګړې جرګه رامنځته شوې ده، واکونه یې اخیستي دي او د واکونو د اخیستو نه وروسته یې بیا یو جرګه جوړه کړې او یو فیصله وړاندې کړې. د همدغې ضرورت لپاره یو پروګرام دایروو. زموږ میلمه به محترم پخوانی سناتور باختر امینزی، هغه سره به دا خبره موږ مطرح کړو او هیله لرو چې تاسو پروګرام کې ګډون وکړئ، برخه واخلئ، پوښتنې ورڅخه مطرح کړئ، هغه سره به موږ ووایو بس په دې اړه باندې وګورو. تاسو ټول په لوی څښتن سپارم. افغانستان کې مو شپه په خیر او په امریکا کې مو ورځ په خیر. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ستاسو نه او د ټولو درنو مېلمنو نه بیا هم مننه کوم، قدرمنه خویندو ورونو ټولو نه. یو دغه غواړم اعلان غوندې خپور کړم چې سبا ته دلته په لاس انجلس کې یو مظاهره ده چې د افغانانو د وژلو او د ځورولو په هکله په ایران کې د هغې په خاطر باندې دلته د یو مظاهرې ترتیب نیول شوی دی. نو هغه دوستان چې په لاس انجلس منطقې کې دي کولی شي په دې کې برخه واخلي، راشي تشریف راوړئ. په لاس انجلس کې د فدرال بلډینګ سره مظاهره ده، البته د کاروان په شکل کې چې د موټرونو کاروان په شکل باندې به دا وي. وروسته به یو څه لنډې خبرې وي، اما د یو کاروان په شکل کې د کرونا د مریضۍ خاطر چې دا یو مشکل جوړ شوی دی د ټولې دنیا دپاره. نو په دې خاطر باندې چې موږ هم د خپل د صحت ته پام کړی او نور هم خطر کې نه اچولي، د دوستانو د یو کاروان په شکل کې دا ترتیب نیول شوی دی. سبا ته د یکشنبې په ورځ لاس انجلس کې د 2 نه تر 5 پورې البته کاروان په 3 بجې شروع کېږي، اما خلک هم کوشش کړی دی چې د 2 بجې خلک راشي. دا دلته د افغانانو په جنوبي کالیفورنیا کې د افغانانو د خوا د پروګرام جوړ شوی او همداراز د افغان امریکن کلچر سنټر یا د افغان امریکن کلتوري مرکز د خوا نه هم دا سپورټ کېږي. نو انشاءالله هلته به ستاسو لیده وکړو، انشاءالله که وخت لرئ راشئ، بد نظر به نه. بیا هم ستاسو نه ټولو نه مننه کوم. کور مو ودان، شپه مو په خیر، ورځ مو په خیر. په افغانستان کې دایمي صلح په امید. الله په امان. ډېره مننه ټولو نه. خدای په امان. الله په امان. ډېره مننه ټول. thank you